السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ خبره کوو د رابټر او جویس په باره کې. موږ سره دلته رابټر دی. لومبه تاسو ته په پلان باندې دا تاسو ته دا یو کمانډ اپلای کوم. او د دې لپاره به تاسو راځي په دې باندې کلیک کړئ او تاسو ته ورکړئ پوینټ چې مثال کې تو پر د دې به ویټ سونه وي. موږ سره د دې نه دی پورې ویټ ته 5 سانتي میټر دی. به د دې ډیپ مطلب د دې نه تر د لاندې پورې د دې ډیپ په سونه وي نو دوته هم دغه د 5 وي او به د دوه ترمنځ فاصله چې کوم د سپیسینګ د دې نه وره تر دې پورې سپیسینګ بسونه وي نو دوته هم دغه 20 سانتي میټر وي او زه په دې کلیک کوم. چې کله په دې کلیک کو تاسو به تاول په دې ابجیکټ باندې کلیک کړئ او بیا به تا یو ګوت او بل ګوت به کلیک کړئ د دې به دا په دغه شان طرف باندې به دا تاسو ته رابټر جوړ کی. ته وګوره تاسو کو دا چې ته د دې ډیسټنس والی لکه د دې ډیسټنس معلوموم په داسې باندې دا 15 سانتي میټر دی او په لاندې باندې هم دی. او که تاسو د دې دغه معلوم کو سوري د دې نه د دې ګوت نواله سره دا ګوت په نه دا به تاسو سره سونه 20 سانتي میټر به وي. کنټرول زد کوم او زه تاسو ته په دې کې دا کوم چې ګوره بیا راته هم دغه ویلیو لور کوم او ته هم دې پر دې ما سره په داسې باندې وشي دیم چې په داسې باندې دی ابجیکټ راشي نو ته ګوره اوس به تاسو په دې ډیزاین کې راځي او داسې تاسو په دې باندې کولای شئ. که مثال کې تو پر تاسو وایي چې په دې د پاسه دی راشي نو تاسو په دې کلیک کړئ هم دغه ویلیو ورکړئ او سلیکشن به تو کوي راشي داسې نه لاندې پورې ته کلیک وکړئ. ته ګوره بیا ته پر به په دې کلیک کړئ او دا وتوالی او راشي. اوس به تاسو د دې ګوټ نه تر د دې ګوټه پورې کلیک کړئ دا به تاسو په دې طرف باندې راشي. ته ګوره تاسو ما دا دوه طریقو کې وکړل نو دوه تم دوه باندې سیم وشي نو تاسو به دا سلیکټ کړئ راوشي په دې به کلیک کړئ او ډایرکشن بوله ورکړئ او بیا دا بل طرف مو ته سلیکټ کړئ او په دې باندې ته کلیک کړئ او بیا کریټ رابټر او بیا راشي د دې نه دې پورې ته کلیک کړئ به تاسو په دې طریقه باندې دوه طرفونو ته وشي. به دې کې مونږ سره راځي دا به تاسو ته یاد وي صحیح را. او دې کې مونږ سره داسې شری دا مونږ سره که تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا دوه سلیکټ کړئ زه ته صرف دا یو سایت سلیکټ کوم او دوته دا والم نو دې کې دا مونږ له دې سره سره د کراس هم راکړي لکه تاسو داسې په داسې دی مونږ سره دې کې یو مین پوینټ ته یو مین ابجیکټ ته او داسې په کراس هم دی صحیح را. نو دغه ویلیو را دا سپیسینګ خبره ده دلته همدا غره ویټ خبره ده د ډیپ ته د دوه ترمنځ سپیسینګ دی به دا کراس والا خبره ده. نو زه وایم چې دا کراس والا دی د دې ترمنځ د دې سونه وي دا دی 0.25 وي او دغه دی 30 وي صحیح ده. او زه راځم درته وایم چې دا څه ته وایي. زه به ورته والم کریټ زه به دا کنټرول زد کما او زه به دا ډیلیټ کم د دوه طرفونه به زه سلیکټ کم او تاسو به دا والی هم دغه ویلیو ورکئ او کریټ رابټر نو تاسو ته په دوه طرف باندې دا جوړ شي. دې کې مونږ سره کنټرول زد یا زه به دا ډیلیټ کم سمپلی. دې کې مونږ سره دلته د دې خبره دارا چې دلته مونږ سره پکې دا بیلډ بیټن ان پرزن چې تاسو دا لر کنه تاسو به صرف دا د سړونو ولا جوړیږي صحیح را کراس په پکې نه راځي او ته ګوره دا دغه پور استعماليږي مونږ سره په دې باندې استعمالول شي په یو ځل راشه دا ټول سلیکټ کا سوري دا ته سلیکټ کا او دا ته والا چې کو ته آن کا او ویلی روم دغه وی او دا 15 په دیو ته د کم دا ته دام 05 کم او دا دغه شانتي وی صحیح نور صحیح دي صرف په دې کلیک کو ته وګوره تاسو سره به صدا څه غونتی ډیزاین په دې لپاره جوړ شي. بل مونږ سره که تاسو چت جوړوي نو مثال کې تو پر تاسو یو چت جوړوي په دې کلیک کا او زه په خیر دلته یو ساده غونتی والم زه یو سکوير والم دا ریکټنګل. اوس مونږ سره چت جوړو د دې لپاره دغه شانتي یو چت جوړو مدي ډیزاین کې صحیح راکړه دغه ډیزاین جوړو نو دا د مونږ اکثر ټیم یې ګورو دا څنګه دغه ډیزاین جوړو براشم په میډل کې به یو لاین وم او بیا به دا لاین په بره اوچت کم نو ته ګوره په زیډ اکسس باندې نو دا شان یو چت جوړیږي خو کنټرول زد کوم زه ته چې نه ماته د په ذریعہ جوړ کړه به سلیکټ کم به ورشه په دې کلیک کم. دیګه موږ سره د انګل خبره ده د انګل موږ سره د دا انګل یادې چې دا موږ سره سونه کې وي دا په 30 کې وي او بیل ته موږ سره روپ اورهنګ دی. روپ اورهنګ مطلب دا چې د دې زینه بار به دا 1 میټر وي صحیح را. نو که تاسو ولدا 1 میټر کو نه د دې نه دا بار 1 میټر راوځي ګورو ته تاسو په کلیک کړئ تاسو به دا وګورئ تاسو به د دې نه دې پورې 1 میټر فاصله وي تاسو په دې کلیک کا او دا ناپ کا نو ګورئ 1 میټر دا کنټرول زد کوم او زه دا ډیر دی ما سره زه به ویم چې دا مثلا کم شي زه به کم دا 0.5 او بیا په دې کلیک کوو ته وګوره دا به اوس موږ سره نیم میټر وي تاسو یو پیره ناپ والی وګوره صحیح ده. دغه شانتي دا په دې ټولو باندې کار کوي تاسو له یو سلیکټ کوئ او روپ جوړوئ صحیح ده. دا بوله د خیر دی دا فاصله دا بوله زه کم دا به کم 20 او د انګل که تاسو 45 کو نو ګور چې 45 په څنګه ښکاري
په دې کلیک کا نو اوس په تاسو 45 انګل کې کیږي دا لږ نور مچچونو 45 انګل دی دغه 30 انګل دی او بیا په دې کلیک کا بیا ورشه بیا راشه په دې کلیک کا او دلته ولته ورکړه انګل 60 زه بوله 60 انګل ورکم او زه ته وګوره 60 انګل کې اسه داسې ډیزاین وشولو نو که کنټرول دیرم کو زه به دا ډیلیټ کما او زه به ته وایم چې نه 45 کې ماته وکړه نو 45 کې لږ ښه ښکاري او په دې کلیک کم نو دا اوس 45 کې شو صحیح ده دا وګوره دې پوینټونه دلته دی یو ګوټ ته راغلي دي صحیح ده نو داسې غونتې دي کمانډ کار کول دا زمونږ د 101 بیت ټول چې کوم مکمل کمانډو دا موږ ټول وکړل تاسو ته او امید دی کلاسونه هم ټول خوښ شوي وي تاسو ته ما ویلي چې دې پسې موږ بیا یو پروجیکټ شروع کوو نو انشاءالله بل کلاس به موږ د یو پروجیکټ نالو صحیح ده نو هغې پورې ما ته اجازت راکئ الله حافظ